مینوالو زما صدر او زما ژوند ته خطر ده د سید علي شاه خان پولیس والا د لاسه. فیمس ټیک ټاکټر پری خان چې مردان سره تعلق لري د نن نه یو ورځ دوه مخکې پولیسو په هغې په کور باندې چاپه لګولې وه، هغې ارست کړې وه. نو په هغې باندې بیا څه الزامات لګولي وو چې دا په کور کې د فحاشۍ اډه چلی وغیره نور هم پې داسې یو څو کیس اچولي وو. نو هغه نن په بیل راوتې ده. د هغې خپله یو وړوکی شان کلیپ راغلی دی، ډېر جلا فریاد یې کړی دی چې څه وجه ده که نه چې دې سره داسې قسم ظلم کېږي. نو ویډیو په خپله مو ګورئ او ټولو ملګرو سره هم شریک کړئ چې کسان بیا د ځان نه ویډیوګانې نه جوړوي او د ځان نه دا خبرې نه کوي یاره چې دی په فحاشۍ اډه کې ګیره کړې ده او دې سره یې کسان نیولي دي او کسان دې تفقیدلي او دی ګیره کړې ده چې پولیس په دې باندې چاپه لګولې وه. نو په کار وه چې دې سره کسان هم ګیر کړی وی که نه، ځکه چې کسان څنګه د پولیس نه ودخېدل د کور دننه. نو ویډیو د دې خپله وګورئ او ملګرو سره یې لازمي شریکه کړئ چې دا غلط فهمي د خلکو دور شي. په ما ګرانو مینوالو زما صدر او زما ژوند ته خطر ده د سید علي شاه خان پولیس والا د لاسه چې په شیخ ملتون کې ډیوټي ده. زه تاسو ته سوال کوم، زما په سید علي شاه خان باندې دا دعوه ده که زه هر څه شوم او زما بچي څه ناسته شو، زما په سید علي شاه خان باندې چې په شیخ ملتون کې ډیوټي ده یو ګل ورته لګېدلی په بایپاس باندې کور دی. زما نه قسم قسم ناجایزه ډیمانډونه کوي، تاسو یې سی ډي آر رجسټر شئ. جنکو له آیس ورکوي، چرس ورکوي، پوډر ورله ورکوي، د جنکو سره په زور زبردستۍ باندې تعلق ساتي او د شیخ ملتون ایسچو ورسره پکې بالکل میلاو دی. زه درته سوال کوم، زما ژوند ته خطره ده، زما مدد وکړئ د میډیا والا ته. زه سوال کوم، زما هېڅوک هم مدد نه کوي، زما هېڅوک هم مدد نه کوي. یو پولیس والا غټ افسر ته ما نه پرېږدي، ټول د سید علي شاه سره میلاو دي. زما د یا الله د الله د رضا لپاره او د دې کلام د خاطر لپاره زما مدد وکړئ. زما د میډیا والا نه دا سوال دی، زما د دې بچو خاطر وکړئ. زما دې بچو ته وګورئ، خیر دی که نه؟ مسلماني ده او ما د خپلو بچو لپاره دا زندګي تباه او برباد کړله. زه دې ته ناست یم چې ما د شیخ ملتون د دې سچو او د سید علي شاه نه خلاصه کوي. ما سره ناجایزه تعلقات په زوره باندې ساتل غواړي، زه نه ساتم ورسره. ما ورته چغې والي زما په دې محله کې تپوس وکړئ، زما په دې ځای کې تپوس وکړئ. میډیا والا دې راشي زما د ګاونډیانو نه دې تپوس وکړي چې د مالې والا په مخ کې زه سید علي شاه وي سچو اوچته کړې یم. زما تپوس وکړئ چې ما سره څوک نیولي، ما له د هغه کسانه و ثبوتونه راکړي. ما نه بیا ویډیو کړې وه چې زه یې ونیولم، ما نه بیا ویډیو کړې وه په میډیا باندې بیا ورکړې وه. زه به کلیام په میډیا ښودلي وم که نه، زه به کلیام په میډیا ښودلي وم. ما له د هغه کسان راولي. د الله مسلمانانو پښتنو ورونو ما له انصاف راکوئ، راشئ زما تپوس وکړئ. خیر دی که زه غلط یم تاسو په ما باندې پټرول واړوئ.